د سوشل میډیا باندې یو خبر چلیږي چې د رمضان المبارک د اول ورځې خبر د ټولو نه اول چاته ورکو د باندې به د جهنم اور حرامي مختلف فضایل بیانوي. دا مسله یاد کړئ چې دا نه په صحیح حدیث کې شته، نه په ضعیف حدیث کې شته، نه په یو د ځان نه جوړ شوي احادیثو کې شته. موضوعات کبرا چې څومره کتابونه د احادیثو وګورئ که ضعیف وي یو کتاب کې هم دا خبره نشته. دې سره دا خبره ځان ته په ذهن کې کېنوئ د ځان نه خبر نشر کول یا د حدیث حواله ورکول. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په مختلفو احادیثو کې ډیره سخت دمکی او تنبیه ورکړی خلکو ته. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې دروغ وترل بغیر د تحقیق یو حدیث نشر کو نسبت نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ته وک نو د ځان ته په جهنم کې ټیکانه مقرر کړه. د ځای جهنم دی، دا عظیمه ګناه ده. لہذا هر خبر نشر کول نه مخکې سلسل هغې د سوچ کول پکار دی چې کله عالمینو تحقیق وکړي د حدیث چرته شته هم که نشته، کمې درجې کې دی، او که عالم نه دی او استاد نه تپوس وکړه، یو عالم نه تپوس وکړه د حدیث زه بیانوم یا په سوشل میډیا وایي نشر کوم یا د هغې بیان کوم یا یې وایس کوم یا میسج لیکم، د دې څه حالت دی، څه کیفیت دی، د دې حدیث څه درجه ده. اسې نه چې ته وایې زه د نیکۍ کار کوم او په ګناه کې ځان اخته کړي، عذاب کې ځان اخته کړي. دا حدیث د ډېرو ښو کسانو نه ما وکاته چې په فیسبوک باندې، واتساپ باندې، سوشل میډیا چې څومره لارې دي مختلفو طریقو سره دا نشر کیږي. لہذا د دې نشر کول هم جایز نه دي، د دې کتل هم جایز نه دي، او د دې بل ته بیانول هم جایز نه دي. مختلفو روایاتو کې سخت منع راغلی د دې نه چې څوک نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ خبر تري. او بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. ته چې واوري هغه مخکې بیانې د عام خلکو په باره کې خو بیا جدا خبره ده، لږه ګناه ده، دروغ دی، لیکن په پیغمبر مهربان باندې او په شارع باندې یا په دین کې یو خبره مقررول د ثواب کار ثابتول یا د ګناه ثابتول یا سزا ورکول یا نعمت یعنی هغې باندې اجر، دا د شارع کار دی، دا د دین کار دی، دا د قرآن او د سنت کار دی. لہذا بعضې اوقاتو کې موږ ځان نه د وچې شیخان جوړ کړو، وایو چې موږ د ثواب کار وکړو، د ثواب په ځای باندې ځان د آخرت خپل تباه کړو. لہذا خپل عمل جوړ کا. زه به درته وښیم ښایسته عمل دا دی، دا چې کله میسج نشر کاوه ستا ږیره نه وه، د ټول نه افضل عمل دا دی چې دا ږیره پرېږده. ما کې دا نقصان دی زه غیبت کوم، بهتر عمل زما دپاره دا دی جنت به الله نصیب کړي، زه غیبت پرېږدم، تهمت پرېږدم، زه خپل وخت په سوشل میډیا کې ضایع کوم، په ټیک ټاک کې ضایع کوم، فیسبوک کې ضایع کوم. دغه غټ عمل دی، دې نه ځان منع کا، دې باندې ځان پوهه کا. زه په خپل تصویر باندې او په خپلو ویډیو باندې زه غانې اپلوډ کوم، د غانو ډبلنګ پکې کوم، دا ګناه ده، جاریه ګناه ده، او دې کې دوه ګناهونه دي. یو دا د حدیث پاک کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول ګناهګاران الله تعالی معاف کوي الا المجاهرون، مگر هغه ګناهګاران چې هغه په جهر ګناه کوي، ښکاره ګناه کوي، ګناه وکړه ګیرې کله کړې ده، سوشل میډیا باندې ځان ښکاره کوي، عام خلکو کې ګرځي را ګرځي، دا هم جهري ګناه ده، ښکاره ګناه ده. د دې معافي ګوره نه کېږي، اکثره دې نه توبې توفیق هم انسان ته نه میلاویږي. نن ګورو اکثره مونږه یو انسان مړم شي تر مرګه پورې هغه ته دا توفیق میلاو نه شي چې دا ګیره پرېږدي. دې کې یو وجه دا ده چې دا جهري ګناه ده، دا ښکاره ګناه ده. نو لہذا ګیره پرېږده، غیبت کول پرېږده، په سوشل میډیا باندې خپل وخت ضایع کول پرېږده. د سهار مونځ دې ناوخته کړی دی یا جمع نه ده کړې یا دې منخاته کړی، دا دې عظیم جرم کړی، دا یې لویه ګناه کړې ده. دې نه ځان وساته، دا لوی ثواب دی، لوی اجر دی، قرآن کې هم راغلی دی او احادیثو کې هم راغلی دی. لہذا چې کله یو خبر نشر کوي تا تراشي لاندې لیکلي حدیث تپوس وکړه د یو استاد نه، د یو عالم نه چې حقیقت کې هم دا حدیث دی او که نه دی. نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، واتساپ دی، ته پې ګناهونه اپلوډ کې، نو د یو استاد او د یو مفتي د یو عالم نمبر هم ځان سره پیدا کړه، فوراً د هغه نه تپوس وکړه چې مولوي صاحب دا خبر ما ته راورسېده، دا حقیقت لري او که نه، دا حدیث شته او که نه، د حدیثو په کتابونو کې دا حدیث ذکر دی یا نه، که ذکر دی کومه درجه کې دی، صحیح حدیث دی او که ضعیف حدیث دی. فقها محدثین علما دي